پاکستاني نظامیانو لخوا بنچل مرمۍ رالې کې ټول همدغه عام ولس وو، عام وګړي وو. ځایونو او کورونو باندې بې دریغه مرمۍ ورولې چې تر دې دمه اسداباد ولایتي روغتون ته 45 نفره زخمیان راغلي او 3 نفره شهیدان لرو. مسؤلین وو، نو دا ښه کار نه دی. هر څوک چې دا عمل کوي، زه بیا هم یو ځل وایم دا د اسلامیت او د انسانیت نه بیرون کار دی. په کونړ د پاکستاني رژیم توغندیز برید 7 تنه شهیدان او 88 ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي د پاکستاني پوځ له لوري پر کونړ ولایت وروستي توغندیز بریدونه چې ملکي وګړي او تعلیمي مرکزونه یې په نښه کړي یو جنګي جرم بلل کیږي. د کونړ د امنیت امیر مولوي نعمت الله حمیدي وایي چې د دوشنبې ورځې په بریدونو کې 7 تنه شهیدان او 88 نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا زیاتره قربانیان ملکي وګړي دي. پاکستاني نظامیانو لخوا د بنچل مرمۍ رالې چې په ملکي کورونو باندې ولګېدلې او زموږ مظلوم افغانان یې زخمیان او شهیدان کړل. په دې پیښه کې تقریبا 45 نفره ملکي وګړي زنانه او ماشومان زخمیان لرو او 4 نفره شهیدان لرو تر اوسه پورې. او په دې کې هیڅ یو نظامي کس زخمي او شهید نه لرو. دا ټول ملکي وګړي دي، افغانان دي، د وطن خلک دي او هیڅ نوع نظامي کسان نه دي. نو دا خو ټول دنیا ته معلومه ده چې دغه د دوی ړندې مرمۍ او دغه د دوی ظلم او وحشت خو ټول دنیا ته ثابت ده او د تیر په څیر باندې نن یو بیا دغسې ظالمانه وحشیانه عمل تکرار کوي. د ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین زیاتوي چې دا بریدونه د کونړ پر مرکز اسداباد او یو شمېر نورو سیمو ترسره شوي چې پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون هم شامل دی. بلخوا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې ګڼ شمېر ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان ظالم وحشي رژیم د کونړ مرکز اسداباد او خواوشا سیمو باندې د ولسي وګړو په استوګنځایونو او کورونو باندې بې دریغه مرمۍ ورولې چې تر دې دمه اسداباد ولایتي روغتون ته 45 نفره زخمیان راغلي او 3 نفره شهیدان لرو چې په دې کې 2 نفره د اولیي خدمت نه وروسته ننګرهار حوزوي روغتون ته ریفر شوي او نور دلته د تداوۍ لاندې دي. بل لور ته د کونړ اوسېدونکي هم دا بریدونه په کلکه غندي او له حکومت څخه د ورته ځواب غوښتنه کوي. مسلمان بې ځایه ځورول دا په شریعت کې هم نشته دی، په انسانیت کې هم نشته دی او دغه خلکو نن بیا یو ځل په کونړ ولایت کې بې رحمانه بریدونه وکړل چې په دغه کې بې ځایه ولسونه او دغه غریبانان بې کوره شولو، زیات کسان پکې ټپیان شولو. مونږ دا چې زه د سلیم میاشتې رضاکار یم، ساحې ته هلته هم تللی وم، دلته راغلو نو تر څو مونږ د انسان سره هغه خپله انساني همکاري وکړو. نو د پاکستاني پوځي رژیم دا ډول بریدونه په عامو خلکو باندې دا ظلم دی، دا ناروا ده، دا د اسلامیت او د انسانیت نه بیرون خبره ده. نو دا مونږ غواړو چې بې ځایه ولې یو مسلمان شهید شي، ولې یو مسلمان ټپي شي، ولې یو خور وجړېږي، ولې یو مور وجړېږي. تاسو هلته لاړلئ، تر ډېر کوم خلک وو دې کې؟ دې کې ټول همدغه عام ولس وو، عام وګړي وو، مسؤلین وو. نو دا ښه کار نه دی. هر څوک چې دا عمل کوي، زه بیا هم یو ځل وایم دا د اسلامیت او د انسانیت نه بیرون کار دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې د پاکستان پوځ د هوانونو او توغندیو په وسیله د کونړ مرکز او د منورې ولسوالۍ سیمې په نښه کړي دي. هغه زیاتوي چې دا بریدونه د ماپښین شاوخوا 2 بجې پیل شوي وو. فطرت ټینګار کړی چې په دې بریدونو کې د ملکي وګړو کورونه او تعلیمي بنسټونه په نښه شوي چې دا کار یو نه بخښونکی جنګي جرم، وحشیانه او پارونکی عمل دی.